سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او نن ستاسو سره د یوې ډېرې مهمې ویډیو په حواله حاضر یم. نن به زه خبره کوم په کاناډا کې د روانې سرشمېرنې په حواله چې موږ ورته مردمشماري یا سنسس هم وایو. دا به د 11 مۍ پورې جاري پکار ده چې زموږ ملګري په دې په اهمیت او په ضرورت ځان خبر کړي او زر تر زره دغه فارمونه چې آنلاین ډک کړي چې کله هغو ته دغه کوډ په میل کې راشي. د دې سرشمېرنې ضرورت ولې دی او د دې اهمیت څه دی زموږ د خلکو دپاره. دا سرشمېرنه هر 15 کاله پس په کاناډا کې کیږي. نو په کال 2014 کې چې کومه سرشمېرنه شوه په هغې کې د پښتنو تعداد چې دی هغه 18,000 دی. نو زموږ د ملګرو او د نورو حوالو مطابق په دا وخت په کاناډا کې کم از کم د 1 لاک نه زیات پښتانه آباد دي. نو بیا دغه تعداد دومره کم ولې دی او زه ولې دا خبره کوم چې د دې اهمیت ولې دی او د دې ضرورت موږ ولې محسوسوو. اصل کې خبره دا ده چې څومره خلک څومره قومونه په کاناډا کې اوسېږي نو هغو ته د هغو د ژبې او د خلکو د تعداد مطابق سهولتونه ورکړی کېږي. سهولتونه داسې چې لکه هغو ته بیا د ماشومانو ته د هغو ژبه ښوولی کېږي، په هغو کې هغه امتحان ورکولی شي د یو مضمون په توګه. د دې نه علاوه چې په ژباړن کې یا انټرپریټر په حواله باندې که مونږ خبره کوو زمونږ پښتانه ملګري څومره چې راځي که هغه په اسایلم باندې راځي یا په نورو طریقو راځي یا هغو ته په څه حواله په عدالت کې د انټرپریټر ضرورت وي نو زمونږ دا پښتانه بیا په هغې حساب باندې هغو له دیو چې دی په دغې مختلف شعبو کې YMCA شو نورې شعبې شوې په هغې کې هغو له کار ورکوي، هغو ته روزګار میلاویږي. د دې نه علاوه چې لکه ستاسو ماشومان ته کوم ایمیل راځي که نه نو په هغې کې هم بیا ستاسو د پوهنې دپاره دغه پښتو ژبه یا ستاسو مورنۍ ژبه کارولی کېږي او د دې نه علاوه هم بلا شی اهمیتونه دي. نو په دې کې لکه ډېر خلک لګیا دي هغو دا خبره کوي دا پراپیګنډه کوي چې آیا تاسو پکې نورې ژبې ولیکئ او تاسو چې نورې ژبې ولیکئ نو په څه حواله باندې به زمونږ هغه تعداد زیات شي او تاسو نورې ژبې په اسانه ویلی شي او پښتو ګرانه ده یا د دې ضرورت نشته. دا پراپیګنډې چې دي دا بالکل بې بنیاده دي. او بله خبره زه دلته دا هم کومه چې د کاناډا د فیډرل دغه مطابق د هغو د لا مطابق چې کوم دی د دې کې په دې سنسس کې یا په دې سرشمېرنه کې که مونږ چاته غلط دعوت ورکوو یا هغه دې خبرې ته هڅوو چې تاسو خپله مورنۍ ژبه ونه لیکئ یا هغه کس چې دی هغه په هغې کې خپله مورنۍ ژبه ونه لیکي د دې مطلب دا دی چې دې کاناډا حکومت ته غلط بیاني ورکړه او په دې باندې چې دی هغو $500 جرمانه او 3 میاشتې قید کېدی شي. دا خبره هم ده، د سهولتونو خبره هم ده، د مراعاتونو خبره هم ده. خلک چې دی تاسو به په مختلف پراپیګنډو په مختلف حوالو باندې به دا تاسو ته وایي چې آیا تاسو بله ژبه ولیکئ دا زموږ د ملک خلاف ده یا دا د بل ملک په حق کې ځي. داسې هېڅ خبره نشته. زه اوس تاسو پوه کومه ما په خپله فام ډک کړی دی چې په دې کې د مورنۍ ژبې اهمیت څه دی او په دې کې د ملکونو کمې کمې خانې دي. نو دا خبره بالکل بې بنیاده ده. که آیا موږ پښتو ولیکو نو موږ به په افغانستان پسې زموږ د پاکستان پښتانه لیکي یا که پنجابیان په دې حواله زه خبره وکړم هغه پنجابي ولیکي نو په هندوستان پسې ولیکي. داسې هېڅ خبره هم نشته. زموږ مورنۍ ژبه پښتو ده. پکار ده چې مونږ کومه خبره رښتیا ده هغه دلته ولیکو. دا فارم چې کله مونږ ډکوو نو په دې کې 9A یا کوم سیکشن چې راځي 9A په هغې کې دا خبره کېږي چې لکه تاسو په کور کې عموما کومه ژبه وایئ نو په کور کې تاسو کومه ژبه وایئ مونږ پښتو وایو نو پکار ده چې مونږ دا پښتو ولیکو. بیا دویم سوال پسې په 9B کې سیکشن کې دا کېږي چې تاسو زیاتره کومه ژبه وایئ. عموما هم دغه ژبه مونږ وایو کور زیاتره هم پکار ده چې مونږ پښتو وایو نو پکار ده چې مونږ پکې پښتو ولیکو. د دې نه علاوه بل سوال پکې بیا دا کېږي چې تاسو اول کومه ژبه زده کړې ده او چې تر اوسه پورې پې پوهېږئ. نو مونږ اول پښتو زده کړې ده او په هغې تر اوسه پورې پوهېږو. دا بیا په 10م سیکشن کې سیکشن نمبر 10 چې کوم دی په هغه کې دا پوښتنه کېږي. اوس کومه پراپیګنډه چې خورېږي که تاسو پښتو ولیکئ نو آیا دا خبره چې د بل ملک طرف څخه ځي داسې هېڅ خبره نشته. زه اوس راځم په 919B چې کوم دی کوم سیکشن چې دی په هغې کې بیا دا پوښتنه کېږي چې ستا تعلق د کوم ملک سره دی. نو خبره خلاصه شوه. په هغې کې تاسو بیا پاکستان لیکئ، افغانستان لیکئ، هندوستان لیکئ، سم خوښئ هغه پکې تاسو لیکلی شئ. بیا یو بل سوال د دې نه پس کېږي او په هغې کې دا لیکلی دی چې ستاسو شهریت چې دی هغه د کم ملک دی. دویم شهریت د کاناډا نه علاوه
نو هلته هم بیا تاسو ملک لیکلی شئ. نو په دې کې د ملک خپل جدا حصې دي، د ژبې جدا حصې دي، خو دا پراپګنډې چې کومې روانې دي نو دلته د ځینو خلکو دا کار دی چې هغه په دې پراپګنډو باندې یا دغه کم تنظیمونه چې جوړ کړي په هغې باندې د حکومت وسایل حاصلوي، خپله سیاسي ګټې کوي، خپلې ذاتي ګټې کوي او نورې ګټې کوي. د هغو د دې سره هیڅ کار نشته، ځکه چې دا د کاناډا د دې ټول تعلق د کاناډا سره دی، د دې نه د افغانستان سره تعلق دی، نه د پاکستان سره او نه د هندوستان سره. نه هغو له څه ګټه ځي، نه هغو له څه په دې کې فایده شته، نه څه نقصان شته. دا چې دلته کم مشت کسان دي نو هغو ته فایده ده چې مورنۍ ژبه ولیکي، نو هغو ته بیا نور سهولیت زیاتېږي. دغه شانتې بیا پکې یو بل سوال دی په دې پس د دې نه پس د ما خله 20 دی که څه دی، په هغې کې دا وینا کېږي چې لکه تاسو په کم ژبه کې دغه کنورسیشن ښه کولی شئ یا خبرې کولی شئ. نو په هغې کې تاسو پښتو ولیکئ اول، بیا که پسې اردو لیکئ، که پنجابي لیکئ، که فارسي لیکئ، که عربي لیکئ، ټولې تاسو لیکلی شئ. په دې پسې پس بیا په 23 نمبر سیکشن کې یو بل سوال دی، هغه هم ډېر مهم دی. په هغې کې دا دی چې لکه ستاسو قامي تشخص څه دی. نو په هغې کې پکار ده چې مونږه پښتون هلته چې کوم لیکلی دی زموږ سره چې کوم په ډیټابیس کې د دې کوم سپیلنګ یې پکار ده چې هغه مونږ په هغې حساب باندې ولیکو. زه به ستاسو سره دا شریک هم کړم. نو دا سوالونه دي په دې حساب باندې پکار ده چې مونږ دا ډک کړو. د دې نه د چا د ژبو خلاف څه خبره شته، نه د ملک خلاف څه خبره شته او نه نور څه داسې خبره شته. او زه د ټولو مورنو ژبو قدر کوم، که څوک پنجابیان یا د پنجابي ولیکي، که څوک فارسیوان یا د فارسي ولیکي، خو موږ ته د دا پراپګنډې کم از کم نه کېږي چې موږ پښتو ولیکو. نو دا بده خبره ده. د ټولو ژبو قدر پکار دی او موږ که د نورو ژبو قدر کوو نو موږ په دې تمه هم یو چې نور خلک ته هم زموږ د ژبې قدر وکړي. د روژې مازدیګر دی دا ویډیو مې ستاسو دپاره ریکارډ کړه او دا مهمه او ډېره زیاته، ځکه چې په راروان 5 ورځو کې دا سرشمېرنه چې دا ختمیږي. نو پکار ده چې موږ د خپلې ژبې په اهمیت باندې زور ورکړو، د هغې قدر وپېژنو. او په دې سنسس کې یو خو دا ده چې تقریبا نیمه ګنټه اخلي، آنلاین فارم ډکول دی، هېڅ پکې نشته. پکار ده چې موږ صحیح دغه په دې کې ولیکو او کم چې زموږ تعداد دی چې هغه په کاناډا کې ظاهر شي او موږ ته هغه سهولیات میلاو شي. کوم ملګري چې دا ویډیو اوري، که د هغه په هر ملک کې دي، که په هر ځای کې دي، نو د هغو نه به هم زه دا غوښتنه کومه چې لکه دا ویډیو ډېره زیاته شیر کړي، ځکه چې د دې شیر کول ډېر زیات ضروري دی. که ستاسو سره ډایرکټ تعلق نشته خو ستاسو په وجه به دا چاته ورسي چې دغه غلط فهمیانې ختمې شي، دغه پراپګنډې ختمې شي او موږ د خپلې ژبې په اهمیت او په ضرورت پوه شو. ټولو ملګرو جهان مننه.